السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم ښه راغلاست. مرحبا، ویلکم. په ټولو ژبو درته ښه راغلاست وایم. شروع کوو د الله په توفیق سره. نن دوه مهم قواعد انشاءالله واضح کوو او پریکټیس کوو. یو ته وایي اظهار او بل ته وایي اقلاب. اظهار دې ته وایي چې نون ساکن او تنوین نه وروسته شپږ حروف راشي، شپږ حروف، نو هلته به موږ دا نون ساکن او تنوین په ښکاره ډول باندې وایو، واضح ډول باندې به وایو، تلفظ به واضح کوو. صحیح شوه؟ دا شپږ حروف یو همزه ده، بل ها ده، بل عین ده، بل حا ده، بل غین ده، بل خا ده. همزه، ها، عین، حا، غین، خا. دا شپږ حروف کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته راشي هلته به موږ اظهار کوو. دویمه قاعده هغه د اقلاب ده. اقلاب دې ته وایي چې کله نون ساکن او تنوین نه وروسته با راشي، با، نو هلته به موږ اقلاب کوو. اقلاب څه ته وایي چې دغه نون ساکن او تنوین به دا په وړکي میم باندې تبدیلوو. نون ساکن او تنوین به په وړکي میم باندې تبدیلوو. هلته وړوکی میم لیکل کیږي هم، او دغه میم به داسې وایو چې دا دواړه سونډې سره نږدې کړو. بالکل به سره وصل کوو نه، پیوسته کوو به نه سونډې، بلکې سره نږدې کوو به. مثلا من بعد، من بعد، ګوري زما سونډو ته ګوري دواړه مې سره نږدې کړي خو سره یو ځای کړي مې نه دي که نه. دلته اصل کې من بعد ده، من بعد نون ساکن ده، وروسته ترې نه با راغله. دغه نون ساکن به موږ په وړکي میم باندې بدلوو. من بعد دې ته اقلاب وایي دوستانو. ډېر اسانه ده انشاءالله دا درس. دغه دوه قواعد به انشاءالله نن موږ عملي کوو او تطبیقوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ګوري دوستانو، من اهله، من اهله، دا نون دلته ساکن ده، له دې نه وروسته الف راغلی او په هغه باندې حرکت زبر ده ورباندې. قاعده دا ده چې کله الف باندې حرکت راشي، زبر زیر پیښ، نو هغه ته بیا الف نه وایي، هغه ته حمزه وایي. نو نون ساکن نه وروسته حمزه راغلی، دلته به مونږ اظهار کوو، یعنی دا نون به واضح وایو، صفا به وایو. من اهل، من اهل. صحیح شو دوستانو؟ دلته اظهار کیږي، یعنی هغه شپږو حروفونه یو حرف حمزه هم ده، نو دلته اظهار کیږي. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ګوري دوستانو، من بعد نون ساکن راغلی که نه، د دې نه وروسته با ده، نو دغه نون ساکن به موږ په وړوکي میم باندې بدل کړو. د دې په خاطر دلته وړوکی میم لیکل کیږي هم. وړوکی میم تاسو ته ما درته ویلي چې بالکل دغه سونډې به نه سره یو ځای کوو، ځکه بیا ترې نه غټ میم جوړېږي. لیکن سونډې به سره نږدې کړو، منځ کې به فاصله پرېږدو او غنه به ورسره وکړو. صحیح ده؟ من بعد، من بعد. دا اول کې لږ مشکل ده چې تاسو سونډې ونه لګوئ او میم ادا کوئ، خو خیر چې کله تاسو لږ پریکټیس وکړئ نو انشاءالله بالکل به تاسو ته بیا دا اسانه شي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك
هم شر البریه. دوستانو من اهل نون ساکن ده لاغه نورسته حمزه ده، نو دلته به اظهار کو خ په ښکاره باندې به وایو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. دلته لا راغلی وړوکی غوندې لا یې لیکلی دوستانو. د دې معنی دا ده چې دلته توقف مه کوئ، ودرېږئ مه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ګورئ دوستانو، تحتها الأنهار، انهارو دلته نون ساکن راغلی، له دې نه وروسته ها ده. نو ها هم په همغه شپږو حروفو کې ګوره شته، حمزه ها. نو د دې په خاطر دلته هم مونږ باید څه وکړو؟ دلته هم مونږ اظهار باید وکړو. یعنې دا ها نون باید واضح ووایو، ښکاره یې ووایو. که څوک داسې ووایي من تحتها الانهارو، یعنې دا نون د دغه نون په څېر ادا کړي، دا غلط راغی، دا غلط شو. ځکه دلته اظهار کیږي او مونږ دا به انشاءالله پر روان درس کې وایو چې دلته ولې مونږ من تحت وایو. صحیح ده؟ دا ټول قوانین په یو ورځ کې نه وایو، ځکه بیا تاسو باندې سختېږي. من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عنه. ګورئ دوستانو، دلته نون ساکن راغلی، وروسته تر نها ده. دلته هم نون ساکن ده، وروسته تر نها ده. نو معنا دا شو چې دلته هم اظهار کیږي، یعنی دا نون باید موږ ښکاره او واضح ډول باندې ادا کو. عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ګورئ دوستانو، نون ساکن راغی، له دې نه وروسته خا راغله، له دې نه وروسته خا راغله. خا هم په همغه شپږو حروفو کې شته، حمزه ها، عین ها، غین خا، آخرنی حرف خا ده. نو دلته به هم موږ واضح ډول باندې اظهار کوو، یعنی په ښکاره به دا نون ادا کوو. ذلك لمن خشي ربه. خا موږ ویلو چې دا غټه ویل کېږي، خشي ربه. را هم باید موږ ډکه ووایو. الحمدلله، یو صورت بل هم خلاص شو. راځو بل صورت ته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. دوستانو دی قلقلی منګه اجرا کړې وه په عملي ډول. دال ده ساکن ده، دلته هم دال ساکن ده، نو باید اد لیلة القدر. دا مونږ ویلو مخکې چې قلقله څه ته وایي او څنګه کېږي. نو تاسو ښه دقیق شکل باندې ماته متوجه اوسئ، زه هماغه عملي کوم. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. پرون موږ دا قاعده ویلو دوستانو چې نون ساکن یا تنوین نه وروسته میم راشي، هلته موږ ورته حروف د ادغام ویلي وو که نه، نو هلته ادغام کېږي. نو موږ دلته ادغام وکړو. خیر، صحیح شو، خیر من 1000 شهر. من 1000 دلته څه کېږي؟ زما یقین ده چې تاسو به پوهېږئ، دلته اظهار کېږي، ځکه نون ساکن نه وروسته حرف د اظهار راغی. من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. دا چې کله موږ سره یو ځای کوو دوستانو، دا دواړه سره یو ځای کېږي، دا به انشاءالله په روان درس کې ووایو. دومره خبره ده که نه یو ځای کوئ، دلته ودرېدی هم شئ. جیم معنا دا ده چې تاسو دلته ودرېدی هم شئ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
من كل امر سلام. دوستانو د دې درې ټکو معنا دا دلته هم ګوره درې ټکي شته، دلته هم شته. د دې معنا دا چې تاسو باید په یو باندې ودرېږئ، فقط په یو باندې ودرېږئ. داسې صحیح نه ده چې تاسو دواړو باندې ونه درېږئ، مستقیما داسې تیر شئ. او دا هم صحیح نه ده چې تاسو په دواړو باندې ودرېږئ، یعنی دواړو باندې توقف هم صحیح نه ده او دواړو نه تېرېدل هم صحیح نه دي. باید په یو باندې تاسو ودرېږئ، اختیار لرئ یا دلته ودرېږئ یا دلته ودرېږئ. هي حتى مطلع الفجر من كل امر. مخکې دلته ونه درېدم، دلته ودرېدم، اوس دلته ودرېدم. سلام هي حتى مطلع الفجر. دوستانو ګورئ تنوین راغی کنه، تنوین راغی، لاغه نو وروسته ها ده. موږ ویلو چې ها هم د اظهار په حروفو کې یو حرف ده، همزه ها شته ده کنه. نو سلام هي دلته هم دا تنوین باید په واضح ډول باندې ووایو. سلام هي، که څوک سلام هي وایي دا غلط. سلام هي حتى مطلع الفجر. طا کې هم قلقله کېږي، جیم کې هم قلقله کېږي، ځکه دا دواړه د قلقلي حروف دي. یو مولوي صاحب نو هغه جمع ورکړه، نو هغه دا تجوید چونکې داسې ښه نه و کړی، دا سلام هي داسې وویلې که نه. نو ډېره جالبه تمامه شوه. زه هغه وخت کې بیخي وړوکی وم. نو وروسته لمانځه نه ما بعضې ملګرو ته وویلې، مولوي صاحب خو ماشاءالله ښه اخفا پکې وکړه، ښه غونډه یې وکړه که نه. نو دا خبره هغه ته رسېدلی و. نو دا دومره مشهوره شوه خبره چې ټولو کې مشهوره شوه. بیا هغه مولوي صاحب خندل بیا هر وخت ما ته وایي چې څنګه څه ناشنا غلطي دې زما راویستې وه که نه. نو بیا هغه ځان اصلاح کړه. نو تجوید الحمدلله ډېر لوی نعمت ده چې الله چاته په نصیب کړي. دغه قواعد چې نن ورځې موږ تطبیقوو انشاءالله دا ټول عمر تاسو ته په درد لګېږي، ځکه همدغه شیونه قرآن شریف کې تکرارېږي. بل صورت ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. دوستانو دا اولنۍ صورت ته چې په قرآن شریف کې نازل شوی. سبحان الله. د قرآن شریف ابتدا د نزول شروع دیجې نه سوې ده. نبی علیه الصلاة والسلام باندې قرآن شریف له دغه ځای نه سټارټ شوی ده او شروع شوی ده. اق قاف کې قلقله کېږي، حمزه باندې هم ګوره الف باندې دلته غړوندی ده، خو دې کې قلقله نه کېږي، ځکه موږ ویلو د قلقلې 15 حروف دي او دغه پکې نشته ده الف. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قاف کې بیا قلقله ده. خلق الانسان من علق. که څوک من علق وایي دا څنګه ده؟ دا غلط ده. ولې غلط ده؟ ځکه چې نون ساکن نه وروسته حرف د اظهار راغلی. موږ ویلو چې شپږ حروف دي، نننۍ قواعد زموږ همدغه دي چې اظهار عملا تطبیق کړو. نو دلته من علق غلط ده. من علق هغه شپږو حروفو کې عین هم شته. من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. دوستانو دا آیت سره چې کله یو ځای کوو نو بیا به داسې وایو. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دا زمون پرونی درسو چې موږ ویلي نون ساکن نه وروسته د ادغام حرف راشي نو هغه به سره یو ځای کوو. دلته ګورئ یو ځای شوې ده، خو دا هغه ادغام ده چې په کوم کې غنه نه کېږي. ان رآه ځکه دا لام او را سره ادغام بغیر له غنې کېږي. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى نون ساکن ورسته ترنا حرف د اظهار نون باید ښکاره ووایو. عبدا اذا صلى. عبدا باقي قلقله ده. صلى. عبدا اذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. لام هم ډک ویل کیږي دوستانو، را هم ډک ویل کیږي، غټ आवाज باندې باید ووایو. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. دوستانو یو بل قاعده هم زمونږه نن دلته عملاً مثال موجود ده. لنسفعا بالناصية. ګورئ دوستانو تنوین ده، تنوین نه وروسته بار زمون درس نن دا و چې کله تنوین یا نون ساکن نه وروسته بار راشي ته موږ څه کوو؟ اقلاب وکړو. اقلاب څه معنا؟ یو حرف په بل بدلول، یعنی دغه تنوین به موږ په وړوکي میم باندې بدلو. صحیح شو؟ داسې به نه وایو لنسفعا بالناسیه، داسې صحیح نه ده. لنسفعا دغه تنوین به په وړوکي میم، یعنی دا سونډې به سره نږدې کړو او غنه به وکړو، اواز به وباسو. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة. دوستانو ګورئ دغه تنوین د دلته او خا ده، تنوین نورسته چې خا راشي دا هم دغه شپږو حروفو کې یو حرف ده کنه، نو دلته به موږ اظهار کوو، اظهار. صحیح شو؟ كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. دال کې هم قلقله ده او با کې هم قلقله ده. دا سجده ګورل کې لیکلي السجده د خواته مسره یو علامه شته. د دې معنا دا ده دوستانو کله چې تاسو د آیات ووایئ نو باید تاسو سجده وکړئ الله جل جلاله ته. احادیثو کې هم راغلي دي وایي نبی علیه الصلاة والسلام ناستو صحابه کرامو سره کله چې د سجدې آیات ولوستل شو هغوی به ټول لاړل سجدې ته. نو تاسو که ناست یې که ولاړ یې که په ځمکه ناست یې ضروري نه ده د ودرېدل، سمدستي تاسو الله اکبر ووایئ، لاسونه پورته غوږو ته جګول هم نشته. الله اکبر ووایئ او لاړ شئ سجدې ته، 3 وارې یا 2 وارې یا 1 وارې څومره چې خوښه وه سبحان ربي الاعلی ووایئ چې بیرته راجګ شئ بیا الله اکبر هم نشته، ودرېدل هم پکې نشته، سلام ګرځول هم پکې نشته. ډېر اسانه ده الحمدلله سجده تلاوت. دا خو اوس ریکارډینګ ده، یعنی د سجده تلاوت چې څوک واوري په هغه باندې هم سجده تلاوت لازمیږي، خو چونکې دا ریکارډینګ ده تاسو باندې نه لازمیږي. البته دا کوم تخنیکی همکاران چې ما سره دلته ناست دي په هغوی باندې لازمیږي ځکه لایف یې اوري که نه، او تاسو خو لایف نه اورئ نو تاسو باندې بیا لازم نه ده. البته که تاسو په خپله د آیات تلاوت که نو باید بیا تاسو تلاوت سجده وکړئ. په یو مجلس کې که تاسو د آیات څو وارې تکرار کړئ تاسو باندې څو وارې نه راځي، فقط هما 1 وارې د تلاوت سجده کفایت کوي. قرآن شریف کې 14 دانې د تلاوت سجدې دي تکراریږي. بعضې خلک یې وروسته کوي که نه، قرآن شریف تلاوت ټولو کې بیا اخره کې ټول راغونډه کړي. دا طریقه صحیح نه ده. کله هم چې تاسو باندې د تلاوت سجده واوښته، یعنې هغه تلاوت آیات هم ولوسته، همغه وخت کې سمدستي سجده کوئ. ډېره اسانه ده الحمدلله. بل صورت ته ځو. بسم الله الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. دوستانو یو مثال بل هم شته، اجرون
تنوین راغی وروسته ورنه غین ده. صحیح شوه؟ تنوین نه وروسته چې غین راشي هغه د حرف د اظهار ده، یعنې هغه شپږو حروفو کې یو حرف د غین. نو دلته به هم موږ اظهار کوو، یعنې دا تنوین به په ښکاره ډول باندې ادا کوو، غنه او دا هغه به پکې نه کوو، اخفا. اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. دا صورت هم الحمدلله خلاص شو. دا اخرنی صورت یو بل هم وایو، بیا به انشاءالله نننی درس ختمو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دلته ودرېدی هم شي، خو که ونه درېږئ یو ځای ووایئ دا دواړه آیتونه لکه څنګه چې ما وویلې دا به ښیي. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ګورئ دوستانو که دا آیات زه دې سره یو ځای کړم بیا داسې ویل کېږي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ګورئ دلته تنوین راغی دې خواته حمزه ده، نو دلته بیا هغه اظهار کېږي. صحیح ده؟ یسرن ان، یسرن ان، ښکاره ډول باندې دا تنوین موږ وویل. صحیح شوه؟ نو دلته بیا هم اظهار کېږي. ګورئ دوستانو دغه په دوو آیتونو کې یوه خبره تکرار شوې ده. الله جل جلاله وایي په تحقیق سره سختی نه وروسته اساني راځي. نو ژوند کې که تکلیفونه وي، مشقتونه وي او یا پرمختګ نه وي، مریضیان وي، هېڅ خبره نشته، الله جل جلاله به حتما اساني راولي، خوشحالي به راولي. دې ته تشویش مه کوئ، ځکه دا یعنې الله جل جلاله دا خبره یقیني کوي. ولې تکرار کړې؟ د دې په خاطر چې زړه دې پرې مطمئن شي او خوشحاله شي، او ته ووایې چې حتما د سختي نه انشاءالله وروسته اساني شته ده. فإذا فرغت فانصب، فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. دوستانو الحمدلله زمونږ درس نن پای ته ورسېده. نن مونږ دوه خبرې عملي کړې، تطبیق مو کړې، یو د اظهار قانون او بل د اقلاب قانون. الحمدلله په دې سره دا پای ته ورسېده چې کله د نون ساکن یا تنوین نه وروسته شپږ حروف د اظهار راسي، نو موږ به څنګه تلاوت کوو، څنګه به تلفظ کوو، هغه موږ الحمدلله روښانه کړ. همدارنګه کله چې د نون ساکن یا تنوین نه وروسته با راشي، نو هلته به موږ اقلاب کوو. او اقلاب څه ته وایي؟ الحمدلله دا تاسو وپېژندل. ټول قرآن شریف کې دا مثالونه تکراریږي، او انشاءالله تاسو چې نن ورځ په دې پوه شئ، ټول عمر لپاره به انشاءالله مشکل نه وي او پر مخ باندې به ځئ، خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ.